منګ او تاسو دنیا ته الله را لېږلی او داسې مثال دی لکه یو سړی چا بینک ته ننه ایسته او ته ویې ویلې چې پلاني دا غټې المارۍ دي د روپو نه ډکې دي او تا سره 3 ګنټې ټایم دی که څونه دی د دې کې ویستلې بس هغه ستا دي د سړي چې وکتل ایسې لګېدلی او ښه یخ ځای او مزېدار ده ویلې زه چې یو بوجۍ پښا کمه که نه او ویې باسمه هغې کې هم ډېر شی دي خو داسې به وکړمه یو 2.5 ګنټې به خوب وکړمه او دا نیمه ګنټه کې به مې دا د روپو د 50 بوجۍ دي دا به وباسمه نو نیمه ګنټه کې زه 100 روپۍ شم ایستې بس قلارې د نارینه زوی بالغ څه کړم سر ته کېښودل او په کار وکړم چې خوب یې کولی چې روپۍ اول ایستلې وې بیا وده شوې وې او ټایم اوسه څو دی 3 ګنټې نو بس وده شه ټایم یې پوره شه سړی راغی پایڅه زه چې وځه اوس نه ته درېږه یو دغه وړمه وایي نه شي وړی وایي چې وځم څه خو وایي 1 روپۍ هم نه شي وړی که ستا 3 ګنټې ټایم دی هغه دې پوره کړی دی لاړ چې وځي دا به څونه خپوي دقه شان موږ الله دنیا ته رالېږلي وو موږ له بدنونه راکړي دي مالونه یې راکړي دي بچي راکړي دي الله موږ ګوري چې دا په دې دنیا کې د یو څو ګنټو کې څه چل کوي نو موږ چې تش لاس وځو بیا دې وخت کې ارمان کوو چې هی دا څه وشو وای غلط شو د هغې نه ښه دا دی چې سړی د مخکې نه د ارمان پوره کړي به دنیا توانی کې عقبه خرید به خر جان من ورنه حسرت بودی و مرګره دنیا ختمیږي اخرت په واله به ارمان کې او لاس به مګي ښه